راځي چې ګام په ګام روښانه کړو ډېوې د علم راځي چې هر لور ته رڼا کړو خپرې راځي چې هر لور ته رڼا کړو خپرې ننګرهار پوهنتون چې د هیواد په کچه دویم ستر پوهنیز او اکاډمیک مرکز دی د بنسټ ډبره یې په 1442 لمریز کال د تلې په 18مه د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په ششمباغ سیمه کې کېښودل شوه. پیل یې د طب له پوهنځي وشو چې 15 امریکایي او 3 افغان استادانو پکې 48 محصلانو ته تدریس کاوه. راځي آباد په ښوونځي او مدرسې د علم راځي چې هر اوس مهال ننګرهار پوهنتون د طب، انجینري، کرنې، ښوونې او روزنې، ژبو او ادبیاتو، اقتصاد، شریعتو، حقوق او سیاسي علومو، ویترنري علومو، ساینس، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، عامه ادارې او پالیسۍ او ستوماتولوژي په نومونو 14 پوهنځي لري. یاد پوهنځي 2 اتیا څانګې او ډیپارټمنټونه لري چې نږدې 15,000 تنه محصلین پکې په زده کړو بوخت دي او د تدریس چارې یې د 540 تنو استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي. راځي چې ګام په ګام روښانه کړو ډېوې د علم راځي چې هر ننګرهار پوهنتون د لیسانس سربیره په 11 څانګو فقه او قانون، تفسیر او حدیث، قضا او څارنوالۍ، پښتو ژبې او ادب، عربي ژبې او ادب، انګلیسي ژبې او ادب، اداره او تجارت، اګرانومي، هارتیکلچر او د کرنیزو تولیداتو د ځنځیري ارزښت مدیریت کې د ماسترۍ 10 او د فقه او قانون، پښتو ژبې او ادب، عربي ژبې او ادب او خصوصي حقوقو څانګو کې د دکتورا پروګرامونه لري چې د ماسترۍ او دکتورا په یادو پروګرامونو کې د ننګرهار سربیره د هیواد د ګڼو پوهنتونونو د لسګونو تنو علمي کادرونو په ګډون نږدې 600 تنه په زده کړو بوخت دي. راځي چې هر لور ته رڼا کړو خپرې د علم هغوی کمړه هم شیخون. ننګرهار پوهنتون په نړیواله او هیوادنۍ کچه د 38 پوهنتونونو او علمي مرکزونو سره علمي ملګرتیا او پارتنرشیپونه لري. یاد پوهنتون 6 ملي او 2 نړیوال علمي ژورنالونه، مجهز 250 بستریز روغتون، 14 کتابتونونه، د محصلینو د عملي زده کړو لپاره تحقیقاتي فارمونه، حقوقي، حیواني او روغتیایي کلینیکونه، کمپیوټر لیبونه، د نړیوالو ژبو د زده کړې مرکزونه، مجهز لیلیې، ترانسپورت او د سپورت په برخه کې اسانتیاوې او سهولتونه لري. د غرمو لتندو چې وبوس کې څوک لڅا او لچینی د علم د ننګرهار پوهنتون له علمي بهیر څخه 22 کاله تیریږي چې د دې څه د پاسه نیمه پیړۍ هلو ځلو ستره لاسته راوړنه یې په بیلابیلو څانګو او مسلکونو کې د لیسانس، ماستر او ډاکټر په سویه د نږدې 15,000 تنو علمي کادرونو روزل او د خدمت په موخه ټولنې ته وړاندې کول دي چې د هیواد، سیمې او نړۍ په علمي او رغنیزه برخه کې اغیزمن رول لرلی او لا هم پر دې ډګر چټک ګامونه اخلي. د غرمو لتندو چې وبوس کې څوک لڅا او لچینی د علم راځي چې هر لور ته رڼا کړو خپرې د علم راځي چې ګام په ګام روښانه کړو ډېوې د علم راځي چې هر لور ته رڼا کړو خپرې راځي چې هر لور ته رڼا کړو خپرې د علم هغوی کمړه هم شیخونم بیا ژوندی پاتې وي هغوی
کمړه هم شي خو نوم بیا ژوندی پاتې وي چې څکه وکړي سیال نصرت له میوې د علم راځئ چې هر لور ته رڼا وکړو خپرې